تصور وکړئ تاسو یوازې د یو غټ او اسرناکه ځنګل په منځ کې ولاړ یاست. هر لور ته د ونو تورې سوري، د ځمکې پر مخ رپېدونکي زهرجن حشرات او د ونو تر شا پټې هغه سترګې چې تاسو ته تل ګوري. خو دلته تر ټولو خطرناکه شی څه دی؟ دا ځنګل نه د تیارو نه بلکې د هغه شیبه ده کله چې تاسو ته دا احساس شي چې تاسو یوازې یاست، بلکل یوازې. دا د فلم کیسه نه ده، دا حقیقت دی. دا د یو سپي ټریلا کیسه ده. یو عام انسان و خو قدرت په دې داسې سخت امتحان راوست چې اورېدل سره به مو وریښتان ودرېږي. هغه د 21 ورځو لپاره د امازون په خطرناک ځنګل کې یوازې پاتې شو، وږی تږی او هره شیبه د مرګ تر سیوري لاندې. آیا هغه ژوندی پاتې شو او هغه څنګه د دې 21 ورځو زغملو توان درلوده؟ په دې پوهېدو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ، ځکه تا کیسه به مو ولړزوي. خو د دې نه مخکې که په چینل نوي یاست، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو در سره لایک کړئ او نلرو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. راځئ اوس د ویډیو په طرف. دا د 1981 کال و. یوسپي ټریلا چې یو ځوان ماهیګیر او د طبیعت سره مینه لرونکی و، د یو ځانګړي ماموریت لپاره د امازون ځنګل ته لاړ. هغه غوښتل د دې ځای نایابه مرغان او ونې عکسونه واخلي، خو هغه هیڅ نه پوهېده چې دا ځنګل به ورسره کومه لوبه وکړي. هر څه سم روان وو. یوسپي خپلې مخې ته نږدې کېده، خو ناڅاپه په هوا کې یوه ویرونکې چاودنه وشوه. د الوتکې ماشین خراب شو. الوتکه ډېر ژر ښکته کېدله. هر لور ته چغې. مسافر هڅه کوله چې یو بل ونیسي، خو قسمت بل څه فیصله کړې وه. یوسپي ته یوازې دومره یاد وو چې هغه چغې وهلې. بیا هر لور ته تیاره خپره شوه، او کله چې هغه بیرته جوش ته راغی نو د ده مخې ته دا یو سنخه وه چې هر څوک یې ساه بنده کړي. کله چې یوسپي هوش ته راغی نو هغه په ځمکه پروت و. هر لور ته مات شوي ونې، د الوتکې سوځېدلي ټوټې او مړي. هغه دوستان چې څو شپې وړاندې خندل اوس بې ساه پر ځمکه پراته وو. د یوسپي سترګې له اوښکو ډکې شوې، خو دلته پاتې کېدل د مرګ معنا درلوده. خو هغه پورته شو او روان شو، خو لکه څنګه چې تیاره نږدې کېدله ویره هم ډېره کېده. د امازون د ځنګل شپه د وحشي درندګانو، زهرجنو مارانو او هغه شیانو معنا لري چې نه ښکاري خو هر وخت ستاسو سره وي. لومړۍ شپه هغه د یو ونې لاندې کېناسته. د هغه بدن رګېده، لوږې تندې او ستړیا هغه کمزوری کړی و. ناڅاپه یوه ویرونکې چیغه پورته شوه. یوسپي زر شاوخوا وکتل، خو هیڅ نه ښکارېدل. خو دا احساس کوو چې څوک یې ګوري، له کومې خوا، له کوم ځایه. دلته څه وو، یا شاید څوک چې په تیاره کې ورته ګوري. تېره شپه امازون ځنګل او یوسپي یوازې زخمي او ویرې نیولی و. لوږه یې نس لکه د چاګوګانو ټوټه ټوټه کوو. بدن یې د ستړیا له لاسه د ماتېدو په حال و. او بیا ناڅاپه په بوټو کې حرکت احساس شو. هغه دومره چوپ شو څومره چې کیدای شوه. هغه پوهېده که یې لږ هم غلط خوست وکړ دا شپه به یې وروستنۍ شپه شي. او بیا هغه غږونه واورېدل. هلته یو څه و. هغه ته یې کتل او شاید د انتظار پر مهال کې و. لکه څنګه چې لمر راوخوته، یوسپي همدستي خپل بدن وکوت. جامې یې ځای ځای شلېدلې وې، په لاسونو یې زخمونه وو، خو ژوندی و. اوس د هغه تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې خواړه او اوبه پیدا کړي. هغه د اوبو په لټون ووته، خو په امازون ځنګل کې اوبه تل پاکې نه وې. دلته د اوبو لاندې خطرناک ښکار کوونکي کمین نسی، خو تندې هغه مجبور کړ. هغه د یو جیل څنډې ته ورسېده.
اوبه ډېرې پاکې ښکارېدې، خو لکه چې لاس یې اوبو ته واچوه هلته یو څه وو، خو یوسفي بله لار نه درلوده او اوبه یې وڅښلې، چې دا یوازې د هغه د ازموینې پیل و. لوږه زیاته شوه. یوسفي بېلابېل مېوې وکتلې، خو په امازون ځنګل کې هر څه د خوړلو وړ نه وي. ځینې زهرجن مېوې داسې دي چې که وخوړل شي انسان بیا هیڅکله بیرته نه راګرځي. هغه د یوې ونې پر سر کوچنۍ سره میوه ولیده. فکر یې وکړ شاید دا یوازینی شی وي چې ژوندی یې وساتي، خو لکه چې یوه وخوړله په بدن یې عجیب احساس پیدا شو. ستونی یې وچ شو، ساه یې بنده شوه. آیا دا زهر و؟ آیا هغه غلطي کړې وه؟ خوشبختانه دا بشپړه زهرجن نه و. لږ وروسته حالت یې ښه شو، خو هغه زده کړل چې نور به یې له سوچ نه هېڅ ونه خوري. دا د هغه درېیمه ورځ وه، خو یوسفي لا هم نه پوهېده چې بیرته وتلای شي او که نه. هغه شپه کله چې د یوې ونې لاندې د خوب هڅه کوله، ناڅاپه یې په بوټو کې یو څه ولیدل. دوه ځلېدونکې سترګې هغه هلته لکه کاڼې ودرېږي. ساه یې بند شوه. آیا دا د رند و که بل څه؟ یوه شېبه لپاره هر څه ودرېدل. یوسفي پوه شو که یو هم غلط حرکت وکړ نو یوازې یو خطر پاتې شي. هغه زر تر زره د یوې ونې څانګه یې ماته کړه او د کاڼو سره یې رګل پیل کړ. که هغه اور بل شو نو شاید درنته شاته تګ ته اړ باسي. له ډېرو هڅو وروسته شراره پیل شوه. یوسفي اور بل کړ او درنده سمدلاسه شاته ولاړه. دا هغه شېبه وه چې یوسفي ته احساس ورکړ که ژوندی پاتې کېدل غواړي نو باید پیاوړی شي. دا ځنګل به هغه وخوري که ضعیف شو. دا د هغه وخت د بګا جګړې یوازې پیل و. ورځې تېرېدې، خو پوښتنه دا وه آیا هغه به له دې ځنګل ژوندی ووځي؟ د امازون ځنګل ډېر رازونه لري. دا د یوسفي لپاره تر ټولو ستر راز و چې آیا هغه به ژوندی راستون شي که دا ځنګل به یې وروستنی استوګن شي. 21 ورځې، هو 21 ورځې تېرې شوې. یوسفي لوږه، تنده، وحشي درندګي او وژونکي خطرونه وګالل. خو آیا هغه ژوندی وت که امازون ځنګل هغه د تل لپاره خپل کړ؟ د 21مې ورځې په سهار یو هلیکاپټر د دې سیمې له پاسه تیر شو. د ژغورنې ټیم ته لرې یو انساني سیوری ښکاره شو چې د ونو ترمنځ کمزوری پروت و. خو آیا دا رښتیا یوسفي و؟ کله چې د ژغورنې ټیم هلته ورسېده، هغه څه چې ولیدل نه باور کېدونکي وو. پر ځمکه یو تش خیمه وه، له سوځېدلو لرګیو پاتې شونې او یو عجیب نښه، خو هلته یوسفي نه و. اخر هغه چیرې لاړ؟ آیا کوم درندګي هغه یوړو؟ آیا هغه بلې خوا ته وتښتېده؟ که بیا هم ځنګل هغه له تل لپاره خپل کړ؟ د یوسفي سره څه وشول؟ دا راز تر نن هېڅوک نه پوهېږي او همدا کیسه پای ته ورسېده. انشاءالله په یو نوي ویډیو کې به سره بیا میلاو شو. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ، له نورو ملګرو سره یې شریکه کړئ. په چینل نوي وئ ضرور در سره سبسکرایب کړئ او انشاءالله په یو نوي ویډیو کې به سره بیا میلاو شو. اوس ماته راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.